أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ډیره موده بعد ستاسو په خدمت کې د یو تعویض سره حاضر یم. دا دومره موده مونږ د اعمالو جادو او داسې مختلف سلسلې شروع کړې وې. دا سلسله زمونږ لږ ودرېدلې وه، بیا ډېرو ملګرو داسې وټساپ یې وکړلې او د خواهش یې وکړه چې موږ ته واپس څه تعویضات وښایه. نو هغه کسان چې زمونږ چینل نن ګوري او اول ځل باندې، نو مهرباني وکړئ هغوی نه درخواست دی چې چینل سبسکرایب کړئ، او انشاءالله چې چینل سبسکرایب شي تاسو موږ سره راشئ، نو بیا به موږ هم دا چینل به داسې چې مخکې به موږ هم خوند به راکوي او ګورو به کتونکي به ډېر وي. نو دا نن د یو محبت دپاره ما تاسو ته یو دغه راوړی دی تعویض. نو زه تاسو ته یو خبره کوم چې اکثر ما د نه مخکې تعویضات ورکړي وو، بیا زه سلسله ځکه ما ودروله چې زه دلته هم تاسو له دومره ټایم درکړم، بیا د هغې نه پس ما ته وټساپ یې کېږي او دغه تعویض څنګه دې لیکلی دی او دغه څه وکړم. نو دومره ټایم نشته، که بیا څوک کول غواړي نو زما دا کوم ډسکرپشن دی دغې زمونږ ټوی نمبر یې زما ایډرس دی، زما دفتر ته راتلی شئ. جمعې ورځ باندې نه یم او نور عام ورځو کې 2 بجو نه پس 7 بجو پورې زه ناست یم. نو بس که چا څه کار وي د هغې به مونږ بیا د هغې نه چارجز اخلو، که څوک ځان نه پخپله کولی شي. خو دا یو خبره ذهن کې ونیسئ چې زمونږ صرف اجازت زمونږ سبسکرایبرز ته دي، بل چا ته زمونږ اجازت نشته دی. نو دغه تعویض چې کوم دی دا بالکل اسان دی، یو څو الفاظ دي. دا وګورئ بالکل اسان الفاظ دي، دې کې څه ډېر د تپوس به انشاءالله چې څه خبره پکې نه وي. دغه شان به دا ولیکئ په څه شي باندې، په کاغذ نه ښه. دا د محبت دپاره دی، دا د چا د کومې چا سره محبت وي، خاص محبتونه نو سبا چا سره خو د جنکو سره محبت وي، نو د هغې جنۍ خو محبت به هم داسې وي چې د واده اراده یې ورسره د تش یارانو نه وي. د هغې به که چا وکړله نو نقصان به ورته رسېږي، یا د واده شوې ښځې باندې وکړله، یا کومه داسې رشته داره باندې وکړله، نو کار خو به هم نه کېږي، خو الټه به ورته نقصان میلاویږي او د نقصان به پخپله ذمهوار وي. او دې ځای نه به زده کوئ، نو ما سبا په وټساپ باندې نور څه باره کې رابطه کولی شي، خو دا کم چې زه ورکړم تعویض د دې په باره کې ما سره بېرته رابطه نه کوئ. نو دا به داسې وکړئ چې د معشوقې چې کومه کپړه ده زړه چې استعمال کړي یا هغې چې د هغې د بدن سره لګېدلې وي، د هغې باندې به دا ولیکئ، او بیا به په یو نوي ډیوه کې او د کنځلو تیل چې ورته وایي، اردو کې ورته تیل وایي، د هغې په تیلو کې به دا وسوځئ او د ډیوې مخ چې کوم دی دا به په طرف د کور د معشوقې کوي. لکه ستا د کومه جنۍ خوښه ده د هغې کور طرف ته به یې دې مخ کوي دا ډیوې چې بلیږي هغه طرف ته، نو هغه به ډېر ژر راحاضره شي او د ملاقات خواهش به ورسره دا کړي. دا ضروري نه ده چې جنۍ دې وي، کیدای شي چا نه څوک رشته دار خو خپوي، ورور ته خپوي، بل ته خپوي، د محبت دپاره. دې ځای کې دا یو خبره کول شته دی چې بیا به دې ځای کې د الحب فلان بن فلان چې کوم دی، نو هغې کې به د هغه مطلوب نوم ولیکئ، الحب به ولیکئ، بیا به که هغه جنۍ او که هلک نو رشته دار نو فلان بن فلان، د هغې نوم بیا د هغې د مور نوم دا به ولیکئ. انشاءالله ډېر کمالات والا تعویض دی، ډېر زود اثر دی او ډېر بهترین، بالکل تیز کار کوي. خو د عقیدې او د یقین ضرورت وي. صرف سبسکرایبر ته چې کوم دی زما اجازت دی، او د دې نه علاوه چاته نشته دی. که چا زموږ چینل اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ. څومره چې وظایف دي هغه وظایف نه تاسو فایده اخیستی شئ، یا کوم شی د چا په کار وي او یا زما په چینل کې هغه نه وي او خواهش لري، نو انشاءالله موږ ته په کمنټس کې کولی شئ، په هغې به موږ تاسو ته ویډیو جوړو. د بلې ویډیو پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.